د کابل د اوبو او انرژي انسټیټیوټ یو ګڼ شمېر ځوانانو ته د مسلکي او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې اړوند د کابل ښار د اوبو او انرژي انسټیټیوټ په 1961 لمریز کال کې تاسیس شوی دی چې تر دې مهاله یې زرګونه ځوانان په مسلکي توګه روزلي دي. په دغو فعالو ډیپارټمنټو کې څه باندې 600 محصلین دي چې د هغو جملې نه 250 تنه په لیلیه کې دي. د ټولو ولایتو د افغانستان سږ کال الحمدلله موږ جدید شمول لرو. هغه جدید شمول چې په شو درجو کې وي او باقی مانده نور یې نهاري دي. د لیلیې محصلینو ته چې د مدیر صاحب لیلیې د ښه مدیریت او مدیریت په اساس باندې هم لیلیه ورکول کیږي هم بدل اشیا ورکول کیږي مطابق د قانون. ولې دا د ولایاتو څخه راغلي دي. ورسره عملي او تیوري درسونه هم دي. 80% مطلق درسونه مو عملي دي. کوم مضمونونه چې په ورځ کې 6 ساعته عملي لري یعنی نیمه ورځ مکمل عملي دي هغو ته مو هڅه دا ده چې د برېښنا شرکت په واسطه او د خصوصي سکتور په واسطه باندې عملي زده کړې محصل د صنف نه ووځي د باندې د استاد سره چې دا مو تېره هفته پیل کړو. د موږ محصلین برېښنا کوټ ریاست ته ولاړ چې دغه په محصل باندې ډېره مثبته اغیزه کړې ده او ډېر مهمه ده. ورسره تیوري درسونه دي. تیوري درسونه مو اکثریت په پروجیکتور او په LCD کې دي. تاسو به کمپیوټر لپ لیدلی وي، تاسو به مختلف صنفونه لیدلی وي چې هم LCD ورته نصب ده او هم پروجیکتور ده. د هغو له لارې تیوري درسونه موږ ورته تطبیقوو. شنې ساحې دپاره ډېر زیات کار سوی ده. د اوبو دپاره مدیریت د اوبو دپاره ډېر زیات کار سوی ده. اکثریته شعبات چې تاسو دلته وینئ دی موږ انرژي قابل تجدید یا د سولر د برق نه استفاده کوو چې مصارف د برق په دولتي اداراتو کې حد اقل د موږ په انستیتوت کې چې مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کوو باید 0 ته راټیټ کړو. 2 سال دیگه را میخوایم که ادامه بدیم، چی دولتی باشه چی شخصی باشه واسه توان ما. چون امیر رشته را انتخاب کردیم، حالا که در رشته قدم موندیم باید دیگه به مسیر خود ادامه بدیم. امنی شان لرو، ځان ته ورکشاپ لرو او خپل یو ترانسفرمل دلته ته د زده کړې لپاره ایښودل شوی دی په انستیتوت کې او دغسې نور شان د ورکشاپو کې شته دي. اوس مهال په دغه انسټیټیوټ کې د پرمختللو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هر ډول درسي اسانتیاوې شتون لري او محصلینو ته په عملي او نظري توګه زده کړې ورکول کیږي. درس‌های تئوری ما که اصلا ما میتونیم که از این چپتر کتاب استفاده کنیم و نقشه الکتریکی که اصلا توسط خود کامپیوتر پروژکتور و توسيزيوم چی میکنیم بر شاگردای را ارائه میکنیم و بعد از اینکه درس‌های تئوری ما خلاص شد ما یه را در ساحه عملی میاریم که ورکشاپ کارات عملی مثلا مجهز با تمام وسایل است و در اینجا ما یا چی میکنیم عملی کار میکنیم. ما بعد از تئوری که میخوانیم ساعت تئوری که میگذرد در بخش عملی ما خود ما اینجا در بخش خود سولار سیستم که ما خود ما در سمستر سوم بخش انرژی آفتابی سولار سیستم را میخوانیم که از درس آغاز ما از بخش زاویه آفتاب شروع میشه که از زاویه آفتاب گرفته تا بخش چارج کنترلر و بیتری و انورتر و بخش های پارامترهای سولار و پارامترهای بیتری تمام ما کاملا عملی درس می‌خوانیم. تست های پارامترهای سولار سیستم که ما تست میکنیم فضل خدا تسترهای زوره داریم و برای محصلین هر بخش تست میکنیم و در بخش کارات عملی در بخش انورتر، در بخش چارج کنترلر، در بخش بیتری، در بخش سولار سیستم اینا را به شکل عملی و سر هر محصل عملا کار میکنیم. مسلسل چطور وصل میکنیم، موازی بیتری چطور وصل میکنیم، انورتر چطور وصل میکنیم، یک سیستم چطور میتونیم رند بکنیم و عملا دخالت میکنه محصلین و ما برشان عملی یاد میدیم و خودشان میتونه بسته‌کاری بکنه. د دغه انسټیټیوټ مسؤلین د تولیدي فابریکو او خصوصي شرکتونو څخه غوښتنه کوي چې د بهرنیو هیوادونو د اتباعو پر ځای دې د هیواد له انسټیټیوټونو فارغ شوي مسلکي ځوانان په دندو وګماري. د استخدام په اړه مې توقع دا ده چې بهرنی خلک مراولئ دا د افغانستان سرمایه نه ده، دا یوه بهرنۍ او موقتي سرمایه ده چې لیږ مالي کریډټ نور خلک یا بل هیواد دې کسانو ته ورکړي د ما او د تا د جغرافیا نه تښتي او پرېږدي یې. هیله به دا وي چې موږ په اصلي او معنوي او مادي بشري ځواک باندې سرمایه ګذاري وکړو چې هغه سوچه افغانان دي. هغه افغانان موږ دلته په مسلک او په تعهد باندې روزو، دا د استخدام کړي
یوه میاشت نهایتا د دوی سره به ستونزه وي. یوه میاشت بعد زه تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې د دې غوندې مسلکي او متحده نیرو او بشري ځواک به دوی پیدا نه کړي او تر څو چې دوی ژوندي وي دوی به ورسره راحته وي. افغانان او د تخنیکي او مسلکي زده کړو د چارو نه چې څوک فارغېږي دا د استخدام کړي، هم به آینده روغه وي، هم به متحد وي او هم به په هغه برخه کې انشاءالله ډېره فعاله خپله ونډه ثابته کړي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لوري په بېلابېلو انسټیټیوټونو کې د هر ډول حرفوي او مسلکي زده کړو ښه زمینه برابره شوې ده چې د ټولنې د اړتیاوو وړ کسان روزي چې د کار د بازار اړتیاوې هم تر ډېره پوره کړي دي.